خدای تعالی دې وکړي چې تاسو به روغ جوړ او د صحت جامې په تن وي. زه مسعود الارزمان نن یو ځل بیا د سمارټ سافټ یوټیوب چینل څخه ستاسو په خدمت کې یم. نن موږ د کمپیوټر د صفري زده کړې کوم کورس چې راپیل کړی و د هغو مجلسه ده او په نن جلسه کې زه غواړم تاسو ته په درې موضوعګانو باندې خبره وکړم. د ټولو نه لومړی موضوع هغه د پینټ هغه ابتدایي زده کړه ده چې په پینټ کې موږ څه ډول ډیزاینونه کولی شو او د کومو حالاتو لپاره له پینټ څخه موږ استفاده کړو. نو په پینټ کې اکثرا استادان د درس ورکولو په وخت کې د هغو نه استفاده کوي ځکه یو ډېر کوچنی سافټویر دی، اما کارونه ډېر ښه کارونه په هغو کې موږ کولی شو، ډېر ښه ډیزاینونه موږ کولی شو. دوهمه کوم موضوع چې په دغو ویډیو کې موږ غواړو هغو باندې بحث وکړو هغه د ماوس ده. د ماوس مختلف سیټینګونه دي چې څنګه کولی شو موږ خپل ماوس ته هغه شیپ یا شکل چې کوم دی هغه څنګه کولی شو هغو ته بدلون ورکړو یا هغه بدل کړو، او کوم سیټینګونه چې د ټیټې دورې مربوط کیږي نه د لوړې دورې هغه سیټینګونه موږ په دغو ویډیو کې په هغو باندې کار کړو. دریمه کومه موضوع چې ده هغه د ریسنټ فایلونه ده، هغه فایلونه چې په وروستي ځل کې موږ پلی کړي دي یا موږ اجرا کړي دي هغه فایلونه به چیرته سافت کیږي او څنګه کولی شو موږ هغه فایلونه دویم ځلې وګورو او څنګه کولی شو هغه فایلونو هغه هسټري له منځه یوسو یا یې ډیلیټ کړو. نو د دې لپاره چې تاسو زموږ سره د درس وروستی پورې اوسئ، راځئ زموږ سره سکرین ته. یو ځل مو بیا سکرین ته راغلاست یم. راځو چې نن موږ خپل نننی درس را پیل کړو. نو د ټولو نه د مخکې غواړم نن د کمپیوټر کومه هغه ابتدایي زده کړه چې ده تاسو ته د ماوس مختلف شکلونه وښایم چې د ماوس کوم سیټینګ دي، موږ څنګه کولی شو ماوس سرعت تیز کړو، همدغه ډول دغو سرعت ښکته کړو او نور مربوط د ماوس کوم سیټینګونه چې دي هغه ابتدایي سیټینګونه یې موږ په دغو ویډیو کې په هغو باندې یو څه کار کړو او هغه کوم چې لوړ سیټینګونه دي هغه موږ پرېږدو هغو لوړې سطحې ته تر څو پورې وروسته موږ په هغو باندې په ښه ډول سره پوه شو. نو راځو د ټولو نه د مخکې سټارټ منیو باندې کلیک کوم. سټارټ منیو کې راځو سیټینګز ته. کله چې موږ په سیټینګز باندې کلیک وکړه موږ وګورئ منتظر ورته پاتې کړو تر څو پورې موږ ته سیټینګ راشي. راځو اکسیسبیلیټي باندې کلیک کړو. دلته به تاسو ماوس پیدا کړئ، د ماوس کوم مربوط سیټینګونه چې دي سمه ده موږ راځو په ماوس او ټچ باندې کلیک کړو. وګورئ دلته د ماوس هغه مختلف شکلونه دي چې تاسو کولی شئ د خپل ماوس کوم چې دی هغو ته خپل مختلف شکلونه ورکړئ، یعنې هر ډول شکل چې تاسو وغواړئ. د مثال په ډول سره هغه ډیفالټ کوم حالت چې دی هغه په دغه حالت کې دی چې د مخکې څخه انتخاب شوی دی سمه ده. او راځو که په دو باندې کلیک وکړو په بلاک باندې وګورئ د موږ ماوس شکل به واوړي، او که چېرته په دو باندې کلیک وکړو د دو څه فرق دی د دغو ماوس سره. وګورئ په دو ماوس باندې کله چې موږ کلیک وکړو هغه لیکنه چې کومه ده هغه هم باره خواته ترې معلومیږي، دو دغه فرق له دغې بل شکل سره دی. او که راځو موږ کسټم ماوس ته، په کسټم ماوس کې موږ کولی شو مختلف رنګونه دلته انتخاب کړو، هر رنګ چې موږ وغواړو دلته ورته وټاکو ماوس به د موږ په مغو رنګ کې وي. نو دا په هغو حالت کې اکثره وخت له دې نه موږ استفاده کړو کله چې موږ غواړو درس ثبت کړو او غواړو هغه ماوس د موږ ډېر دقیق واوسي، یعنې هغه کوم لیدونکی چې دی هغه په اسانۍ سره پیدا کړی شي. نو بیا په هغو حالاتو کې موږ له دغو شکلونو څخه استفاده کړی شو. په کسټم ماوس کې تاسو کولی شئ چې دو ته د خپلې خوښې رنګ هم وټاکئ. د مثال په ډول سره که دلته تاسو هر ډول رنګ باندې کلیک وکړئ تاسو کولی شئ چې د مغو رنګ نه یو رنګ دو ته انتخاب کړئ او په ډان باندې کلیک وکړئ. وګورئ په دې سره تاسو ته د خپل خوښې رنګ دلته اضافه شو او تاسو کولی شئ له دې نه استفاده وکړئ. خو موږ یې په خپل هغه لومړنی کوم حالت دی وایټ په مغو باندې پرېږدو. دوهم راځو د ماوس کوم مربوط سیټینګونه چې دي هغه سایز دی. تاسو به د موږ فلم چې کوم ماوس دی تاسو به وینئ یا په سکرین باندې چې اندازه یې نسبتا کوچنۍ ده. که چېرته غواړئ چې د دوه اندازه لویه کړئ وګورئ په دغه ډول سره تاسو کولی شئ د دغو اندازه هم لویه کړئ، خو اما موږ یې په خپل هغه لومړني حالت باندې ماوس پرېږدو. تاسو کولی شئ چې هر حالت غوره کړئ ورته ټاکلی شئ. راځو ټچ ماوس موږ پرېږدو فعلا سمه ده، او راځو د ماوس کوم مربوط نور سیټینګونه چې دي په ماوس باندې کلیک کړو. کله مو چې په ماوس باندې کلیک وکړه وګورئ ځینې کسان دي هغوی خوښوي چې رایټ کلیک یې چې دی چپ لاس ته وي، مطلب دوی غواړي چې د ښي کوم ښی کلیک یې دی هغه د چپ طرف ته وي او چپ کلیک یې چې دی هغه یې د ښي طرف ته وي. یعنې که چېرته تاسو غواړئ چې خپل کلیکونه بدل کړئ نو تاسو کولی شئ له رایټ او لیفټ کلیک څخه استفاده وکړئ. چېرته په رایټ کلیک باندې کلیک وکړئ نو تاسو به رایټ کلیک چپ کلیک ته لاړ شي، سمه ده لیفټ ته به لاړ شي.
نو تاسو کولی شئ له دغه سیټینګونو څخه هم استفاده وکړئ. اکثره وخت ځینې محصلین پیدا کوي چې دوی له دغه ډول غوښتنه کوي، سمه ده. نو تاسو کولی شئ له دې نه هم استفاده وکړئ. دوهم کوم سیټینګ چې دلته دی د ماوس مربوط، هغه د ماوس سپیډ دی. وګورئ که چېرته زه په د دې سپیډ ډېر لوړ کړم، وګورئ د ماوس سپیډ ډېر بېنهایته لوړ ځي، پورته ځي. وګورئ په دغه ډول سره، سمه ده. نو که چېرته تاسو نه غواړئ چې د تاسو د ماوس سپیډ د ډېر لوړ وي، نو تاسو راشئ بېرته خپل هغه د ماوس کوم سپیډ چې وه هغه ښکته کوئ، کم یې کوئ. او که ډېر سلو کوئ، وګورئ د تاسو د ماوس سپیډ به بیخي ډېر کم شي. نو دا په نورمال حالت کې چې لاس ته یا پرېږدئ په دغه ډول سره. او کولی شئ که تاسو تیز کار کوئ په 2 لاسو یا 15 لاسو کې هم تاسو کولی شئ له دغه نه استفاده وکړئ. په دوهم قدم کې وګورئ که چېرته تاسو غواړئ چې څو مختلفې صفحې وکاروئ، نو د هغو لپاره تاسو له دغه سیټینګونو څخه استفاده کړلی شئ. یعنی تاسو به د خپل ماوس کالر کوم ویلز چې دی تاسو به لیدلی وي، د خپل ماوس ویل هغه دی د 2 بټنو تر منځ دی، ښکته او پورته چې سي وتل کي ماوس ویل. نو که چېرته تاسو غواړئ چې مثلا صرف وګورئ دلته تاسو 2 آپشنونه لرئ. که چېرته غواړئ چې صرف په یو سکرین باندې تاسو ته یو ځلې د خپل ماوس چې دی سکرال شي، تاسو کله چې په دې باندې کلیک وکړئ، یعنې وګورئ که زه تاسو ته دلته یو عملي مثال وښیم، وګورئ سمه ده. دا یو سکرین دی چې موږ راخیستی دی، او په دو کې وګورئ دا موږ یو څه کوچنی کوو تر څو پورې موږ د ماوس ویل څخه استفاده وکړو. د دې یو بله کاپي په کنټرول پلس ان باندې زه را اخلمه، کنټرول پلس ان باندې د یو کاپي را اخلو. ځینې وخت چې کمپیوټر مصروفه وي د دو کاپي نه را اخلي، خو تاسو بیا هم کولی شئ چې په دغه ډول سره د دو کاپي را واخلئ. مثلا موږ بیا ځلې غواړو چې د دو فایل را خلاص کړو، وګورئ. نو په دغه ډول سره وګورئ دلته 2 دانې سکرین تاسو ګورئ. لومړی زه غواړم وګورئ چې دلته د خپل ماوس ویل څخه استفاده وکړم. وګورئ څومره په چټکۍ سره، یعنې دلته څو فایلونه دي، دوی په یو ځلې موږ ته دغه ویل څخه استفاده وکړه. دلته موږ په سیټینګز کې څه شی انتخاب کړي دي، ګوره once a time دی، سمه ده. کله یعنې یو دانه په یو وخت کې صرف موږ ته یو کوم آیټمز چې دی هغه ښکته راشه. اما که چېرته موږ ملټي ورته انتخاب کړو، ملټي لاینز ا ټایم، نو دلته موږ کولی شو هغو ته لاینونه انتخاب کړو. هغه مثلا زه لومړی راځم ورته یم چې یو یې که، یعنې یو څه وګورئ دلته که موږ وګورو د دونه پورته څو دانې څو فایلونه دي، 1 2 3 4 5 4 فایله دي. یعنې که زه یو ځلې خپل د ماوس ویل څخه استفاده کوم، یو لاین به ښکته راځي. وګورئ 1 2 3 4 5 په دغه ډول سره. وګورئ نو که چېرته تاسو هلته زیات لاینونه انتخاب کړي وي او غواړئ چې دغه د ماوس ویل چې کوم دی دا ډېر په چټکۍ سره لاړ شي، یعنې عین 15 لاینه دی په یو ځلې دی کراس کا. نو اوس وګورئ که زه دلته یو ځلې کلیک وکړم، وګورئ په اتوماتیک ډول سره د سر نه تر پورته پورې کومه ساحه چې ده دوی کراس کړه په دغه ډول سره. ځینې وخت ضرورت کېږي تر څو پورې موږ دغه ډېر چټک انتخاب کړی وي. خو زه راځم یو څه ښکته یې کوم، ځکه زما کمپیوټر باید یو څه نورمال واوسي په دغه ډول سره. دوهم وګورئ دلته کوم ټیک چې تاسو ته فعال دی، زه لومړی غواړم د غیر فعال کړم. وګورئ په ډیفالټ حالت کې دا فعال وي. مثلا دغه 2 سکرینونه دي، زه غواړم چې په یو ځلې یا په یو وار په دې کې کار وکړم. د مثال په ډول سره وګورئ که زه دلته اوس د خپل کالر ویل څخه استفاده وکړم، دلته راغلی یم، دلته د ما کوم په بښنې سره د ماوس ویل چې دی هغه به هېڅ کار نه کا. اما که دلته یې وکړم دلته به یې نه کا، زه به کلیک کړم بیا به دلته د ما ماوس ویل چې دی کار کا. وګورئ په دغه ډول سره چېرته چې ما کلیک کړی که هر څو دلته هم راشم د ما ماوس ویل چې دی صرف په همدغو ساحه کې کار کا. اما که چېرته د موږ دغه ټیک فعال وي، نو وروسته د موږ ماوس چې په هر سافټویر کې وي هغلته به کار کا. وګورئ که دلته اوس راشو دلته به کار کو بدون لري نه، زه کلیک عین دلته کړم هم هېڅ مشکل نشته دی. په دغه ډول سره زه کولی شم چې خپل ماوس ویل څخه استفاده وکړم. نو په همدغه ډول سره د ماوس کوم مربوط سیټینګونه چې وو هغه موږ په ټیټه سطحه باندې دلته ویلې. دلته موږ که چېرته موږ غواړو چې د ماوس نور سیټینګونه وګورو، نو موږ دلته د ماوس نور زیات سیټینګونه دي چې دغه سیټینګونه به موږ انشاءالله بیا په راتلونکي کومې
جلسې چې دي په لږ لوړه سطحه کې به موږ بیا دغه سیټینګونه هلته وګورو. نو راځم نو د ما اوس هغه کوم ابتدایي مسایل چې هغه موږ وویلې نور به انشاءالله په دې کې کوم مشکل نه وي. نو په همدغه ډول سره دوهمه کومه موضوع چې ده هغه زه غواړم تاسو ته په پینټ باندې یو څه کار وکړم. په ټولو کې د مخکې هغه کسان وو چې یا هغه کسان چې غواړي کمپیوټر زده کړي د دوی دپاره پینټ یو د سرګرمۍ یو ساتیرۍ پروګرام دی. اصلا وګورئ چېرته زه وغواړم چې له پینټ څخه استفاده وکړم صرف زه په سرچ کې د هغو نوم ورکوم او کلیک کړم. دا پینټ پروګرام دی چې د مخکې څخه په کمپیوټر کې یا په هر وینډوز کې پینټ پروګرام شته، اما په 11 وینډوز کې یو څه پرمختګ ورکړل شوی دی، یو څه ایډیټ شوی دی، یو څه زیاتونې پکې راغلي. په پینټ پروګرام کې موږ کولی شو یو لیکنه، یو چوکاټ، یو چارټ شای جوړ کړو، شیپونه جوړ کړو، یو ډېره په ساده ډول سره لوګو جوړه کړو. نو که چېرته تاسو د پینټ سره علاقه لرئ نو تاسو باید د ټول نه د مخکې السټریټور زده کړئ. د السټریټور کورس هم موږ را پیل کړی دی، یا تقریبا تر 10 جلسو پورې موږ اوس مخته بیولی دی. کولی شئ هغه را سره وګورئ. هغه په ډیزاینینګ کې یو بهترین او ښه ښکلی سافټویر دی چې تاسو د هغو نه استفاده کولی شئ. په پینټ پروګرام کې موږ شی کولی شو، اکثرا استادان له پینټ پروګرام څخه ځکه استفاده کوو چې پینټ پروګرام د موږ زیات رام نه مصرفي وي. که هر څو موږ ملټي ټاسکینګ په هغو کې وکړو موږ په ډېر اسانۍ سره په نور پروګرامونه هم د دې سره کارولی شو یا یې مدیریت کولی شو. نو راځو سلیکشن باندې خو تاسو پوهېږئ چې څه موږ یو ساحه سلیکټ کیو. مثال په ډول سره وګورئ، اوکې کنټرول زای. مثلا زه دغه ساحه سلیکټ کوم په دغه ډول سره. دغه ساحه د ما دپاره اوس سلیکټ شوې ده. په سلیکټ باندې تاسو پوهېږئ. نو په همدغه ډول سره زه راځم بیا ځلې کراپ که چېرته موږ غواړو چې یو ساحه حذف کړو یا یې لویه کړو یا یې کمه کړو په دغه ډول سره، یعنې هغه اصلي سکرین چې د موږ دی دغه سکرین دی، دغه بهر بدون د کراپ نه چې دی هغه د موږ هغه اصلي سکرین نه دی، هغه به د موږ کله چې غواړو دغه فایل سیو کړو هغه به د موږ په دغه تصویر یا په دغه ډیزاین کې نه راځي. سمه ده. نو روټیټ او ریسایز باندې هم تاسو پوهېږئ. که چېرته غواړئ چې دا ریسایز کړئ نو تاسو کولی شئ چې له دغه ځای څخه په دغو اندازو کې تغییر راوړئ. د مثال په ډول سره زه دا 1.0 ورته کوم. تاسو کولی شئ چې پکسل باندې هم یو اندازه نیونه وکړئ او په همدغه ډول سره په اوکې باندې کلیک کوم. وګورئ دغه هغه اندازه کې تغییرات راوړل. په روټیټ باندې هم تاسو پوهېږئ چې د خپل سکرین واړوئ یا روټیټ یې کړئ په دغه ډول سره. وګورئ نو دا ډېر ابتدایي مسایل دي. راځو موږ پنسل ته. په پنسل باندې موږ کولی شو چې یو څه ولیکو. د مثال په ډول سره وګورئ یو څه په دغه ډول سره زه لیکم. وګورئ یعنې یو رسم کیږو، یو شی پکې رسمي وو په دغه ډول سره. وګورئ یعنی لیکنه ده. دوهم کوم مهم آپشن چې دلته موجود دی هغه اریزر دی چې کولی شو موږ وګورئ دلته اوس هره ساحه په دو باندې له منځه یوسو یا یې اریز کړو په دغه ډول سره. وګورئ او د دغو اندازې چې دي تاسو کولی شئ چې کوچنۍ یې کړئ او په همدغه ډول سره د دغو اندازې لویې کړئ. وګورئ په دغه ډول سره اوس د دغو اندازه یو څه لویه سوله. دوهم کوم چې دی دغو ته رنګ ورکول دي. وګورئ مکمل سکرین ته یې اوس رنګ ورکولی. نو تقریبا وګورئ که زه دلته یو شیپ راواخلم، وګورئ په دغه ډول سره. اوکې که زه اوس دلته ما شیپونه راواخیستل او غواړم چې دوی ته مثال په ډول رنګ واچوم، زه صرف غواړم دغو ساحې ته رنګ واچوم. وګورئ په دغه ډول سره دلته زه یو رنګ اچوم او په همدغه ډول دلته هم دغه ډول رنګ اچوم. نو مخکې له دې نه چې تاسو چې رنګ وکاروئ باید تاسو هغه شیپ چې وي هغه بسته شکل ولري، یعنې هغه پت یې چې دی هغه باید بسته شوی وي، داسې نه وي لکه په دغه ډول چې که چېرته دلته موږ کلیک وکړو نو موږ ته به ټول سکرین کلرفول شي په همدغه ډول سره. سمه ده. نو راځو هایډراپر ته. هایډراپر موږ ته څه کوي؟ د مثال په ډول سره موږ یو رنګ دلته مثلا موږ نه لرو، نشو کولی چې یو رنګ موږ دلته تشخیص کړو چې موږ څه ډول رنګ پکار دی. وګورئ یو خو تاسو کولی شئ چې له دې ځای څخه یو رنګ په خپله خوښه باندې انتخاب کړئ، اما که چېرته غواړئ چې تاسو د یو تصویر څخه یو رنګ راواخلئ صرف تاسو کولی شئ چې په کنټرول او باندې کلیک وکړئ تر څو یو تصویر راواخلئ. مثال په ډول سره زه دغه لوګو رااخلم، دلته یې کاروم او ډونټ سیو دغه کوم. سمه ده. اوس د مثال په ډول سره وګورئ د دغو اندازه زه یو څه کوچنی کوم. مثال په ډول ما دغه ډول رنګ پکار دی.
راځم هایډراپر ته او دلته زه کلیک کوم. وګورئ دلته په اتوماتیک دلته په کالر ون کې موږ ته دغه رنګ سلیکټ شولی یا انتخاب شوله. نو اوس دلته زه یو شیپ را اخلم په دغه ډول سره. وګورئ دلته زه ډېر په اسانۍ سره کولی شم چې دغو ته یو رنګ ور واچوم. نو هایډراپر په استفاده باندې هم تاسې پوه شوئ. بله کومه مهمه مسله چې ده په پینټ کې، پینټ دومره مهم پروګرام نه دی ځکه د پینټ پروګرامونو دپاره اوس ډېر زیات ښکلي ښکلي نور پروګرامونه راتلي چې تاسو ډېر په لوړه سطحه په هغو کې ډیزاینینګ کولی شئ. السټریټور، فوټوشاپ، کورسورا، دغه ټول پروګرامونه شته دي. موږ یې کورسونه هم ثبت کړي دي. کولی شئ له سمارټ ساپ یوټیوب چینل څخه یو ځلې لیدنه وکړئ. راځو لیکنې ته. وګورئ په لیکنه کې تاسو یا په ټکسټ کې تاسو کوم شیان دلته کتلی شئ. لومړی تاسو کولی شئ چې دلته خپل د خوښې فونټ انتخاب کړئ او د هغو فونټ مربوط دلته لیکنه وکړئ. اکثرا وخت کې د پینټ څخه استادان زیات استفاده کوه تر څو پورې دوی په هغو کې په اسانۍ سره چارټونه جوړ کړي یا هم ځینې لیکنې کې وکړي یا ځینې شاګردانو ته خپل هغه نوټونه روزانه نوټونه د پینټ په ذریعه باندې ورکوي. نو کوم دغه ډول سره موږ کولی شو دلته خپل د خوښې یو فونټ انتخاب کړو تر څو پورې موږ په هغو کې لیکنه وکړو. دوهم قدم کې کله چې موږ فونټ انتخاب کړه راځو د فونټ سایز هم دلته موږ ټاکلی شو. مثلا دلته زه ورته لیکم سمارټ سافټ په دغه ډول سره. وګورئ دوهم قدم کې دا چېرته زه غواړم په دو کې تغییرات ورسره والم صرف کنټرول ای یعنی کنټرول ای چې ټول شي دغه لیکنه ما تاسو لیک شي. کولی شو مثلا زه دلته د خپلې خوښې یو سایز ورکوم مثال په ډول سل. وګورئ کله چې موږ په دغه باکس باندې کلیک وکړو کوم چې د سایز باکس دی او هلته موږ هر ډول سایز هغو ته ورکړله په انټر بټن سره به هغه په اتوماتیک ډول سره د هغو سایز لوړ شي. چېرته غواړو چې بولډ یې کړو وګورئ په دغه ډول سره کولی شو بولډ یې کړو. که غواړو چې ایټالیک یې کړو کولی شو ایټالیک یې کړو په دغه ډول سره. وګورئ هلته تاسو هغه تغییرات کتلی شئ. خو د ټول نه د مخکې تاسو باید هغه شیپ یا هم هغه ټکسټ کړی وي سلیکټ کړی وي. انډرلاین دی که چېرته غواړئ چې یو لیکنې ته انډرلاین ورکړئ کولی شئ او په همدغه ډول سره که چېرته غواړئ په وسط باندې د هغو لاین د راشي هم تاسو کولی شئ له دغه نه استفاده وکړئ. نو دا هغه ډېر ابتدایي مسایل وو چې په اوس وخت کې تقریبا د هر چا زده دي او کوم نوي زده نو زده یې کړئ یا خو کولی شئ تاسو که ډیزاین کوئ د ډیزاین لپاره د السټریټور او فوټوشاپ ډېر ښکلي او خوندور سافټویرونه دي. زوم که چېرته غواړئ تاسو یوه ساحه را زوم کړئ یا یې را نږدې کړئ. وګورئ په دغه ډول سره صرف تاسو کلیک وکړئ او هغه ساحه به تاسو ته را زوم کړي. خو تاسو کولی شئ چې د زوم څخه دلته هم استفاده وکړئ او د هغو نه کار واخلئ. راځو برش ته. په برش کې موږ کولی شو مختلف ډوله برشونه له ځان سره ولرو. د مثال په ډول سره په دغه ډول وګورئ په دغه ډول سره زه کولی شم یو شیپ یا هم یو ډیزاین وکړم. ډېر ساده ډیزاین اصلا دلته زه ډیزاین ویلی نه شم. نو په دغه ډول باندې دلته مختلف دغه برش مختلف ډولونه موجود دي. راځو شیپس ته. شیپس کې وګورئ دغه مختلف ډوله شیپونه دلته موجود دي خو تاسو کولی شئ چې د همدغو شیپونو د ترکیب څخه ځان ته یو ښکلی بل شیپ هم جوړ کړئ. نو په همدغه ډول سره راځو آوټلاین. آوټلاین ولې اوس باندې ځکه چې داسې یو شیپ موږ انتخاب کړی دی چې موږ هغو ته آوټلاین ورکړو. نو کله چې موږ یو شیپ انتخاب کړو او غواړو چې دوی ته آوټلاین ورکړو وګورئ که چېرته غواړئ چې هېڅ آوټلاین دې ونه لري په دغه ډول سره تاسو کولی شئ چې نو آوټلاین باندې کلیک وکړئ. دا مختلف نور شکلونه دي هلته تاسو کتلی شئ هر یو شکل او د هغو اندازې سمه ده. او فل کوم چې دی هغه دننه د دغو آوټلاین دننه شیپ چې کوم دی د هغو رنګ دی. وګورئ په دغه ډول سره هلته مختلف ډوله رنګونه تاسو کولی شئ هلته وکاروئ. مثال په ډول سره هلته په ډیفالټ حالت کې موږ ته سپین رنګ انتخاب شوی دی اما مختلف شکلونه یې هلته تاسو کتلی شئ. وګورئ که هر یو شکل ته خپل ماوس ورولو هلته هغه یو ډول ریویو موږ ته ښودل کېږي. سایز باندې خو مې خبره درته وکړه. وګورئ که چېرته غواړئ چې د دو سایز کې تغییر راولئ تاسو صرف په دې باندې سلیکټ وکړئ آوټلاین ته به ولاړ شئ. په آوټلاین کې به دوی ته یو حالت غوره کړئ او د هغو په سایز کې اوس تاسو کولی شئ چې تغییرات راوړئ. په رنګونو باندې هم تاسو پوه شوئ. نو راځم زه په کنټرول این باندې کلیک کوم تر څو یو نوې پروژه راواخلم. اما د منیو د فایل د کوم چې په فایل کې پاتې دي نیو دی که چېرته غواړئ چې یو نوې پروژه راواخلئ له نیو څخه استفاده کړئ اوپن. که چېرته غواړئ کوم تصویر یا هم خپله نوې مخکنۍ پروژه واخلئ په هغو کې ایډیټ وکړئ د اوپن څخه استفاده کولی شئ. او سیو که چېرته غواړئ چې خپل فایل سیو کړئ او سیواس یو د بل سره فرق لري. په
په فوټوشاپ او په الستراتور کې دغه فرق موږ ویلی دی چې یو د بل سره څه فرق لري او پرنټ هم کولی شئ سینټ ایمیل هم کولی شئ چې د ایمیل له طریقه یې سینټ کړئ او په همدغه ډول سره ویو کې هم دومره مهم څه نه دي پاتې اما که چېرته غواړئ تاسو د خپل ډیزاین فول سکرین وګورئ نو په دغه ډول سره تاسو کولی شئ چې خپل ډیزاین فول سکرین وګورئ د مثال په ډول سره زه تاسو ته یو ساده ډوله شیپ دلته جوړول غواړم یو تاسو غواړئ چې یوه لوګو جوړه کړئ وګورئ زه په دغه ډول سره لوګو جوړوم اما که چېرته غواړئ چې دغه شیپ د تاسو منظم شي وګورئ اوس منظم نه دی یو منظمه دایره نه ده که چېرته غواړئ چې تاسو دغه دایره منظمه وي له شیفت بټن څخه استفاده وکړئ اوس به تاسو ته دایره منظمه وي هر شیپ څخه تاسو دغه ډول استفاده کړلی شئ وګورئ د مثال په ډول سره د دو کوم پوزیشن چې دی تاسو کولی شئ چې دغه پوزیشن ورته چینج کړئ په هغو کې تغییرات راولئ او د رولر څخه هم استفاده کولی شئ کنټرول آر باندې کلیک وکړئ او د رولر څخه هم تاسو استفاده کولی شئ که چېرته تاسو اندازه نیونه درسره خوښوئ نو راځو کلیک کومه وګورئ یو شیپ په دغه ډول سره را اخلو انټر باندې کلیک کړو یا یو بل ځای کلیک کړو تر څو پورې موږ ته دغه شیپ د سلیکشن څخه ووځي مثال په ډول وګورئ دغه ډول شیپونه زه جوړوم کنټرول وګورئ اوکې نو مختلف ډوله ډیزاینونه تاسو کولی شئ دلته راځو بیا ځلې دلته سلیکټ کوم یو بل شیپ هم را اخلم اما د شیپ بټن څخه استفاده کړم په دغه ډول سره وګورئ نو دلته موږ اوس یو ساده ډوله ډیزاین وکړو اما د ډیزاین لپاره تاسو ته الستریټر چې دی کوم ډېر ښکلی پروګرام دی چې تاسو کولی شئ له الستریټر څخه استفاده وکړئ او خپل ډیزاینونه په هغو کې وکړئ وګورئ نو په دغه ډول سره نو چېرته تاسو غواړئ مثلا یوه ساده ډوله لوګو جوړه کړئ او په هغو کې مختلف رنګونه کارول غواړئ نو په دغه ډول سره تاسو لوګو هم جوړولی شئ او دغه کومه اضافي ساحه چې ده تاسو کولی شئ هغه په دغه ډول سره اریز کړئ وګورئ نو زه کوشش کوم تر څو ډېر چټکۍ سره دغه کار ترسره کړم اما تاسو کولی شئ چې ډېر په ساده ډول سره د مختلفو شیپونو څخه د ځان لپاره یو ښکلی شیپ جوړ کړئ اما د شیپونو د جوړولو لپاره تاسو ته د ما وړاندیز د الستریټر زده کول دي چې دغه کورس هم موږ را پیل کړی دی په یوټیوب کې موجود دی کولی شئ له هغې څخه استفاده وکړئ نو وګورئ په دغه ډول سره موږ دغه اضافي کوم ساحه چې وه هغه له منځه وړو اوکې وګورئ ډېر چټکۍ سره تاسو کولی شئ چې دغه کار ډېر په دقت سره ترسره کړئ نو په همدې ډول مختلف شیپونه جوړولی شئ سمه ده نو زه اوس راځم بله کومه موضوع چې غواړم په دغه درس کې هغو ته یو لنډه کتنه وکړم هغه دا ده چې موږ څنګه کولی شو خپل وروستني هغه فایلونه چې په وروستي ځل موږ راخلاص کړي دي هغه وګورو د ټولو نه تر مخه زه راځم کمپیوټر ته په کمپیوټر باندې کلیک کړم دلته وګورئ په کمپیوټر کې به تاسو د کویک اکسس په نامه باندې یو کوچنی آیکن وګورئ چې په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ کله چې په دې باندې تاسو کلیک وکړئ وګورئ دلته به وي تاسو ته ریسنټ فایلز چې په د وروستیو کې کوم فایلونه چې موږ اوپن کړي په هغو باندې موږ کار کړی دی هغه ټول دلته موجود دي په دغه ډول سره وګورئ یو صرف 20 دانې فایلونه دي نو د دغو هغه لیمیټ هغو حده پورې دی چې څو د موږ کمپیوټر چلند وي کله چې د موږ کمپیوټر چلند شي دغه د ریسنټ فایل لیست چې دی دا له منځه ځي یا پاکېږي نو که چېرته تاسو ته ضرورت کېده چې مثلا وغواړئ چې ما په وروستي ځل کوم فایل خلاص کړی وه هغه کتل غواړئ نو تاسو کولی شئ له دغې څخه استفاده وکړئ نو له دې سره د موږ نننۍ زده کړه په همدې ځای پای ته ورسېدله که چېرته درس مو خوښ شوی وي ویډیو در سره لایک کړئ له خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ نو په همدې سره موږ نننۍ درس پای ته ورسېدله تر بلې او راتلونکي جلسې پورې تاسو په پاک رب سپارم ښې چارې ولرئ د خدای په امان تل مو په دعاګانو کې اچوم